شم قربان اهلی حدیثو د قرآن او د سنت کلا روان اهلی حدیثو لا اله الا الله محمد رسول الله د توحید کلمه لوړه د واضح صفا د توحید دعوت خدان د وعد طول انبیاء محمد رسول الله د خلار مقتدا صحابه كتابعين او كتبع تابعين لا رويان ود دلارش القربان اهل حدیثو ما سلام اهل حدیثو شم قربان اهل حدیثو د قرآن او د سنت کلا روان اهل حدیثو دا وصیت می د نبی رسول الله د ششکارا پسرات مستقیم د غلار شایستا څلور لیکلی دوی پکیم دوی پرستا پس دلار روان شد شیطان لاری پرشدا دا حدیث پیشا صحیح دی دا سنن ابن ماجا فحدیثو قوزور طولو امام اهلی حدیثو زما سلام اهلی حدیثو شم قربان اهلی حدیثو د قرآن او د سنت کلا روان اهلی حدیثو دا سلف صالحینو د منهج خادمان د حدیثو صحیحو فتگلار یو روان نا افراد کرو نا تفرید کرو نا تکفیر د مسلمان نا تغییر کرو نا تقصیر کرو شکر مری سلفیان لبدعات خرافات شرکیات فامان دا خو فضل دا اللہ دے کر انسان اہلی حدیثو زما سلام اهلی حدیثو شم قربان اهلی حدیثو د قرآن او د سنت کلا روان اهلی حدیثو امام احمد بن حنبل پشکارا کړی بیان چې فرقه ناجیه اهل الحدیث مسلمانان بدعت بکر نفرت اهل الحدیث هر آن رنگا رنگ تهمتنا لگوی هر بدگمان د سرسترگی می دیوار صحابت العادلان عالمان دی کولیان کا امامان اهلی حدیثو اسما سلام اهلی حدیثو شم قربان اهلی حدیثو د قرآن او د سنت کلا روان اهلی حدیثو خوارج کروافظ دی دشمنان دی د اسلام لړوي با مسجدنا سرنا خلاص ظالمان لظاهر بشکاری چې خادم دی د اسلام خو دشمن بیا د توحید دی قتلوي با عالمان بندی کړي ترجمه دي د حدیثو د قرآن بیا بولی فرید چوف شکلی اعلان اهلی حدیثو زما سلام اهلی حدیثو شم قربان اهلی حدیثو د قرآن او د سنت کلا روان اهلی حدیثو د قرآن او د سنت کلا روان اهلی حدیثو پیدا دي دورستيو قرنو تقلید حرام ده هم تو عقل دا رواج کړی دورستيو وختو مزد تقلید او مذهبونه کوم المنزب کوم پر سنت طریقو هم د قلم هم د میدان یالي ختم کړران رواج د ټول بدعتو فرید دی مل پر کار صحیح مزه
زپ قرآن حدیث مذهب گنما نبل مذهب نبل فرقه منما دغه فرقه ناجیه گنما کمی دا جرم بول زیم مجرم زپ قرآن حدیث مذهب گنما نبل مذهب نبل فرقه منما دغه فرقه ناجیه گنما کمی دا جرم بول زیم مجرم زپا قرآن حدیث مذهب گنما نبل مذهب نبل فرقه منما دغه فرقه ناجیه گنما د دې ښکلي